ارشاد هغه سړی چې ما ته عمر له تاوان ګوري هغه سړی چې ما ته عمر له تاوان ګوري هغه سړی نه خپل بچي ورک دی او ځان ګوري مننه لیونی شوی دی د وخت قیوم خان چیغې وهي لیونی شوی د وخت قیوم خان چیغې وهي کلی په کلی باندې ګرځي باچا خان ګوري هاي هاي مننه چیغې وهي د زنده‌آباد او مردآباد پښتانه چیغې وهي د زنده‌آباد او مردآباد پښتانه لاندې ځمکه نشته پاس سر ته اسمان ګوري او ډېر ښکلی یار څو شعرونه مې نور ویمه چې وخته حساب غواړم له تانه که جواب راکوې وخته حساب غواړم له تانه که جواب راکوې ماله به څنګه ردې دومره زیان حساب راکوې زما د دغه انتظار ورځې به هم تېرې شي زما د دغه انتظار ورځې به هم تېرې شي بیا به زه مړ یم چې ته راته ګلاب مننه ستا نه قربان شمه ته دومره جنګ ځپلی چې ستا نه قربان شمه ته دومره جنګ ځپلی چې ما نه ټوپک اخلي او لاسو ته رباب راکوي مننه او مفاد پرسته زه د هر طرف نه پیژنم مفاد پرسته زه د هر طرف نه پیژنم ته په ما دومره مین نه یې چې کتاب راکوي بالکل مننه او ومولا دومره غم زما ستا په اوږو پروت دی دومره غم زما ستا په اوږو پروت دی خلکه ته زما ګناه اخلي ثواب راکوي مننه بالکل او لکه یوسف مې خدایه مفته بادشاهي پکار ده لکه یوسف مې خدایه مفته بادشاهي پکار ده مصر دی نه وي ستا مرضي ده چې کوم باب راکوي شپږ کاروانه څو څیزونه که نایاب راکوي ماله به ډېر شي کتابونه د نصاب راکوي ډېره مننه یار